په هر لوري پرمختګ هر یو ګام په صداقت زر کلن دې شي الله نازولی امارت اراده د اوسپنې د ویلي کولو برخه ده. تاسو په تصویر کې وینئ چې استادان کدرونه کلن دې شي الله نازولی امارت زر کلن دې شي الله نازولی امارت اوس افغانستان کې امن راغلی او د پرمختګ کارونه شروع شوي دا یو ډېر د خوشحالۍ او یو ډېر هیله بښونکی ده. د وطن د مینې نور د وطن د مینې نور ماتو د نفاق زور د یووالي په قوت ماتو د نفاق زور دا د ویاړ او د افتخار ځای دی. هغه کوم موټر چې تاسې په تصویر کې وینئ دا د خارج څخه نه دی راوړل شوي. دا خوشبختانه د خپل د وطن تولیدات دي. په هر لوري پرمختګ هر یو ګام په صداقت زر کلن دې شي الله. د لوی څښتن تعالی په سپېڅلې نامه د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه، مینه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې روغ و جوړ او صحتمنده به اوسئ. خوشحاله یم چې خدای تعالی د ژوند کولو فرصت راکړ تر څو د یوې بلې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې اوسېږم. درنو لیدونکو نن مو خپرونه یو څه ناڅه چې خاص او ځانګړې او متفاوته خپرونه ده. لکه څنګه چې په تصویر کې وینئ درنو لیدونکو زما موقعیت نن د ملي پراختیا شرکت د فلزي عناصرو د کرنې او صنعتي ماشینالاتو د تولید فابریکو د ګټه اخیستنې د افتتاحي مراسم دي. درنو لیدونکو دا چې په نننۍ خپرونه کې څوک برخه اخلي امکان د دې شته چې د سرپرست حکومت دولتي او غیر دولتي مسؤلین په دغه نننۍ او ستره افتتاحیه خپرونه کې برخه واخلي. دا د ویاړ او د افتخار ځای دی درنو لیدونکو چې په هیواد کې مو دغسې شرکتونه د جهان په سطحه فعالیت کوي، کار کوي، د نړیوالو معیارونو سره برابر فعالیتونه کوي، کار کوي او د هغه قدرونو هم مننه چې په هیواد کې شته دي، د هیواد لپاره کار کوي، تکلیف باسي، زحمات باسي تر څو خپل هیواد خپل په پښو ودرو، بل چاته مو لاس اوږد نشي. دا چې په نننۍ خپرونه کې څوک ګډونوال دي او چا برخه اخیستې ده راځئ دغه هر څه راسره په نننۍ خپرونه کې وګورئ. زر کلن دې شي الله نازولی امارت له غربت سره جهاد قوي وار د اقتصاد پروژې د مسلسل وران هیواد بشي آباد پروژې د مسلسل. بخیر سیوالي صاحب محترم السلام علیکم. جوړ وعلیکم السلام. خیر ان شاء الله بخیر. کور مو ودان ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم مننه افتخار مو راو بخیر. راځئ ستاسو ته قدم به مو غږیږو بم. والي صاحب تاسو په کابل کې ډیر دروند مسؤلیت پر غاړه لرئ. څه احساس کوئ چې دغسې شرکتونه دغسې فابریکې فعاله وینئ په کابل کې؟ الحمدلله څنګه چې د امارت اسلامي په هر برخه کې دروند مسؤلیت لري او کوم وعدې او ژمنې چې د ولسونو سره کړي هغه یې عملي کړي دي. بناءً موږ خپل مسؤلیت ته ژمن یو انشاءالله العزیز خپل مسؤلیت به ادا کوو. او دا کوم شیان چې تاسو وینئ افغانان د پوره استعداد خاوندان دي، هر څه کولی شي انشاءالله چې خپل ولس او خپل کلتور یې ازاده کوي، خپل اسلام یې خپل کوي، نو دا شیان بیا عادي شیان دي هر وخت کولی شي. ډېره زیاته مننه. خپله څه احساسات لرئ چې دغسې فعاله فابریکې وینئ د یو ولایت د هغسې ولایت چې د کشور په سطحه د هیواد په سطحه پلازمینه یې بلو موږ او تاسو پلازمینه ګڼل کېږي، څونه احساس لرئ؟ د خوښۍ احساس مو راسره شریک کړئ. کولی ځکه چې افغانستان څلور لسیزې په جنګ کې پاتې شوی دی. پس له جنګه دا لومړی ځل دی چې موږ یو داسې ځای وینو چې د افغانستان د ولسونو دپاره او د افغانستان اسلامي امارت دپاره صنعت غټه فابریکه ده او ماشینالات تولیدوي. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان بخیر. فرض دی اطاعت د وطن د مور خدمت په من فرض دی اطاعت د وطن د مور خدمت زر کلن دې شي الله نازولی امارت په هر لوري پرمختګ هر
هر یو ګام په صداقت تاسې عملا په تصویر کې وینئ درنو لیدونکو چې دا د اوسپنې د ویلې کولو څانګه ده دې خواته کامره کیدای شي دې خواته مخ راواړوئ زما لورې تاسې په تصویر کې عملا وینئ مشاهده کوئ چې دوی څونه په قوت سره او څونه په وړتیا سره کار کوي تاسې عملا په تصویر کې وینئ دا بیا هغه برخه ده چې دلته اوسپنې ویلې کېږي بیا هم درته تکراروم دا د اوسپنې د ویلې کولو څانګه ده ماشاءالله دا هغه قدرونه دي چې همیشه د هیواد لپاره تکلیف باسي زحمت باسي کار کوي اور هم بادېږي موږ غوښتل چې د دوی استادانو سره وغږېږو خو ولې د دې چانس را سره یاري نه کوي چې د دوی سره موږ خبرې ولرو د دوی سره وغږېږو خو زه همداسې وړاندې ځم غواړم د یو تن سره خبرې وکړم چې دوی څونه افتخار کوي او ویاړ کوي چې په هیواد کې شته دی او د هیواد لپاره کار کوي استاد سلام علیکم جوړ بخیر سلام خوب هستین انشالله بخیرتان قربانتان بخیر سلامت باشین اسمتان به هموطنای ما بگیرید هلال الدین رحیمی هلال الدین رحیمی چقدر کار ثقیل انجام میدین دیگه خوب است کار ثقیل است دیگه کارتان ثقیل است ولی احساس راحتی دارید بله در کشور هستین در وطن هستین به خاطر وطن کار میکنین افتخار ما هستین بخیر سلامت باشین بله شما افتخار ما هستین ما وطن زحمت میکشیم خوش هستیم در وطن خود هستیم خوشی شما خوشی ماست خوشی هم وطنای ماست بخیر سلامت باشین بسیار زیاد تشکر هر یو ګام په صداقت زر کلن دی شي الله نازولی امارت اراده د تجارت فابریکی دی د صنعت زر کلن دی شي الله نازولی لکه څنګه مې چې درته ویلې درنو لیدونکو دا هغه موټر دی چې د افغانستان کې د ملي پراختیا شرکت له لوري جوړ شوی دی راځئ څه کېږي چې داخل ته هم ورشو او د داخل برخه هم تر تاسو ورسو تصویر کې وګورئ بیا هم درته د ویاړ او د افتخار ځای دی خوشبختانه د کوم موټر چې تاسو وینئ دا زموږ خپل د هیواد تولید دی زموږ خپل د وطن موټر دی د بل څخه مو نه دی وارد کړی راځئ چې داخل ته لاړ شو یا الله خیر انشاءالله چې تصویر ځان سره ولرو به ماشاءالله تاسې وینئ درنو لیدونکو څومره ښایسته او څومره په اعلی سیستم سره جوړ شوی دی واقعیت د ویاړ او د افتخار ځای دی چې په دې وروستیو کې هیواد مو دې سطحې ته رسېدلی دی چې دغسې موټرونه د ځان سره تولید ولري په هر لوري پرمختګ هر یو ګام په صداقت زر کلن دی شي الله نازولی امارت اراده د تجارت فابریکی دی د صنعت زر کلن دی شي الله نازولی امارت خپل خاوره خپل اختیار سر او مال متری مزار په خپل توان او په دې برخه کې درنو لیدونکو یو د هیوادوالو څخه را سره دی غواړم تاسې راځئ دلته لږ نږدې شئ را سره مهرباني وکړئ د دوی نظر او احساسات چې خپل د وطن موټر ویني چې د خپل هیواد د انجینرانو په لاسونو جوړ شوی موټر دی السلام علیکم جوړ بخیر وعلیکم السلام ورحمت الله خیر اوسې کور ودان ډېره زیاته مننه په لومړیو کې مو نوم لیدونکو ته واخلئ زما نوم محمد عابد ده محمد عابد ډېره زیاته مننه راځئ د یو هیوادوال په حیث را سره خپل نظر شریک کړئ څومره د خوښۍ او د خوشحالۍ احساسات لرئ چې په هیواد کې قدرونه شته دي هغوی کار کوي تکلیف باسي زحمت باسي بالاخره نتیجه یې موږ او تاسو دغسې فوقالعاده ولې یو شی وینو بالکل الحمدلله لکه څنګه چې تاسې پروګرام کې هم برخه واخیسته بدون له شکه چې وروسته له 12 لسیزو جنګ و جګړو ناامنیو اوس افغانستان کې امن راغلی او د پرمختګ کارونه شروع شوي دا یو ډېر د خوشحالۍ او یو ډېر هیله بښونکی ده دا واقعا خصوصا بیا لکه یادونه وسوه افغانیزه چې هر څه افغاني تولید افغاني د افغاني انجینرانو په واسطه د افغانستان د خپلې بودیجې په واسطه لله الحمد چې وروسته له امن څخه افغانستان اوس په پښو درېږي کره او افغانستان ملي بودیجه لري او په خپلو پیسو باندې کولی شي کره کارونه شروع کړي دا یو ډېر مثبت ګام ده وروسته له ورانیو ویجاړې افغانستان فابریکې درلودې خو دا چې ورانې سوي ویجاړې سوي اوس بېرته رغېږي او د فابریکو
هغه د صنعت اساس ښودل کېږي. معنا دا دلته داسې فابریکې که څوک غواړي چې یو قالب جوړ کړي او فابریکه جوړه کړي د هغې فابریکې لپاره ماشینونه کولی شي دوی دلته تولید کړي. دا ډېره د هغه ځای ده، د افتخار ځای ده او دا داسې نه چې ودرېږي. موږ هیله مند یو چې دا ډېر انکشاف وکړي او دا عصري سي، یعنې ډیجیټلي سي، کمپیوټري سي. که څه هم صحیح ده ډېر کار چې په لاس وي، موږ افغانستان هېواد غریب ده، ډېر خلک بیکاره دي. که چیرې کارونه په لاس باندې وسي ډېر خلک به په کار سي. خو که چیرې موږ غواړو نړیوال مارکیټ ونیسو، افغانستان کې د نورو خارجي صنعت سره تولیدات سره رقابت وکړو، بیا نو ښه دا ده چې موږ دا عصري کړو او برقي او الکترونیکي سي، تر څو هم د تولید ارزانه سي او هم دقیق وي او هم تیز ترسره سي. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. سلام علیکم. پروژې رانه غواړي مدیریت دغه واړه پروژې، دغه واړه پروژې په موږ فرض دی اطاعت د وطن د مور خدمت، په موږ فرض دی اطاعت د وطن د مور خدمت. زر کلن دې شي. تاسو یې وینئ درنو لیدونکو چې دی څونه په شجاعت سره او په میړانې سره کار کوي. السلام علیکم. جوړ بخیر. سلام علیکم محترم. خوب هستین؟ بخیر. قربانتان بخیر باشین. اسمتان به هموطنای ما بگیرین. اسم ما حکمت الله است. بله. یکی از کارمندای بخش ذوق آهن شرکت انکشاف ملی. قربانتان میشه کم توضیحات به بیننده‌های عزیز ما بدین؟ ما الحمدلله در جایی رسیدیم که دیگه فلزات هر آن قطعی که نیاز داشته باشیم از کشورهای خارج نیاریم. بله. ماشین ذوق آهن فعال کرده انکشاف ملی که نیازمنده های فابریکای سیمنت و نیازمنده های قطعات فلزی را در این همینجا رقم میتونیم ان شاء الله. خیلی خوب. چطور هستین در کارتان؟ ان شاء الله راحت هستین؟ بسیار خوب هستین. خوش هستین. باعث افتخار است که در وطن زحمت میکشید. قربانتان افتخار ما هم هستین. همچنان بخیر و سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. هموطنای عزیز، شما صحبت‌های استاد شنیدین و همچنان مشاهده کردین که اینا در بخش ذوب آهن مصروف بودن. آهن او میتن یا هم همه قسم با شجاعانه و با غیرتمندانه در کشور خود ماندن و برای کشور خود کار میکنن. بعضی از میمانا هم از میخوایم امروز یا هم صحبت داشته باشیم، نظریاتشان را بگیریم، حداقل امروزشان صحبت داشته باشیم. شما چند تصاویر ببینده باشین، ما همراهتان هستیم. زر کلم دیشی الله نازولی امارت، اراده د تجارت، فابریکی د صنعت. زر کلم دیشی الله نازولی امارت، زر کلم دیشی الله نازولی امارت. که امیر دی که معمور، که بزگر دی که مزدور، طول زړونو کې راشي. در این قسمت هموطنای عزیز میخوایم همراه یکی از استادای صحبت داشته باشیم که اینها در کدام بخش فعالیت میکنه، کار میکنه. استاد سلام جوړ بخیر. سلام علیکم. زکی هستم، یکی از کارمندان انکشاف ملی افغانستان. قربانتان. استاد زکی افتخار ما هستین. بخیر و سلامت باشین. در کدام بخش مصروف هستین؟ سلامتی شما. یکی از رنگمال هاست، رنگمال ماشینالات هستم. یکی از ماشینا در حساب رنگمالی مصرف هستم. بله خیلی خوب. در مورد ماشین معلومات بده، کدام نوع ماشین است، چی نوع ماشین است؟ اینجا خب ماشینا رنگارنگ است. فعلا که خودت مصرف هستی؟ فعلا خودم که مصرف هستم. این ماشین الواتور میگنشه، به خاطر که خاکم نرم میکنه. قلوخی که کلان باشه او را میده میسازه. بسیار یک فعالیت خوبه داره. به خاطر دهقانا به کار میاد. بله. به خاطر کشاورزی. بله همیشان به خاطر کشاورزی. خیلی خوب. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. کلن دیشی الله نازولی امارت، خپل خاوره خپل اختیار سر او مال متری الله نازولی امارت په هر
درځم د واک تلویزیون درنو لیدونکو د ټولو نړۍ مننه چې د خپرونې تر پایه پورې مې ملګري وئ تر بیا یوې بلې خپرونې چې زه سبا سهار د واک تلویزیون څخه ستاسې په درنه چوپړ کې حاضرېږم تر هغې مو پاک له ځان رب سپارم د یو سوکاله او باثباته سرلوړي افغانستان په هیله ښې چارې